سلامونه ملګرو، جوړ په خیر. په دې هیله چې روغ وئ، تکړه وئ. د روم په یوه مهمه کوڅه کې ولاړ یو او دا کوڅه د منځوني په نامه یادیږي. د منځوني کوڅه چې ده دلته هم سوداګري ده، هم چکرونه دي، هم کارونه دي. او زموږ په څنګ کې دلته ګلان دي. ګلان ځکه یادومه چې د زما ملګري کله کله چې زه په دې سوشل میډیا کې یا په فیسبوک کې کله چې عکسونه واچوم وایي سپین تڼی دی په ګلونو کې وي. نو نن ورځ سپین تڼی په ګلونو کې نه دی، منصور هم را سره دی په ګلونو کې. او منصور چې دی نوی راغلی دی ایټالیا ته. منصور ستړی مه شې، څومره وخت دې وشو چې راغلی؟ مننه ژوندی اوس 2 کاله کېږي. 2 کاله. نو په 2 کالو کې څنګه در باندې تیر شول؟ لکه 2 ورځې، لکه 20 ورځې او لکه 20 کاله څنګه؟ بس مختلف دي نو چې په ستا خوښ کې 20 کاله دي، کو په ښه ټیم 2 ورځې هم دي. نو په تا څنګه تیر شول دا 2 کاله؟ زه ښې روانې دي. ښه روان دي. نو په څه شي اخته یې دا 2 کاله دې څه وکړل؟ والا فی الحال خو په درس باندې او کرکټ باندې. آفرین. کرکټ؟ او ډېر ښه ډېر ښه. دا کرکټ خو نن سبا افغانستان ډېر پکې مشهور شوی دی که په ټوله دنیا کې. نن یو چا سره غږېدمه، یو دکان ته ورغلم، هلته د سریلانکا یو ځوان و که نه، لیون نومېده. نو لیون راته ویلې وایي زه د سریلانکا یم، مالې زه د افغانستان. او وایي کرکټ، او وایي کرکټ. آفرین. نو افغانستان دې ژوندی او د کرکټ له برکته افغانستان هم نوم یې لوړ شو. دا خو ښه شو چې په دې باندې لږ غږېږو را سره. کرکټ دې تر کوم ځایه رسولی دی؟ په کوم پوړ کې، په کوم سطحه کې؟ والا فی الحال خو پکې لګیا نو بس اکاډمي وی او اکاډمۍ ترڅنګ بس ټریل ته ځان آماده کوو. نو معنا دا چې کرکټ دلته کوي د ایټالیا په ټیم کې؟ او ایټالیا ټیم ته ځان جوړو. کوم ټیم ته غواړې چې ورشه؟ ایټالیا ټیم دی خپل، یعنی ملي ټیم. او تکړه یې. دا خو په دې 2 کلونو کې دې څومره وخت کېږي چې ځان دې ورساوه په دې کې؟ والا خواریم خو شروع کړې ده، نو چې دا راغلی یو نیم کال کېږي چې شروع هم کړی کرکټ ته. نو د کرکټ باره کې لږ راته وغږېږه. د افغانستان په نسبت دلته فرق شته که نه، که همغه کیسه ده د کرکټ؟ نه، د افغانستان په نسبت خو به دلته لږ کم وي، ځکه چې په افغانستان کې چې دی خلک یې ډېر خوښوي او د دې خلک یې دومره نه خوښوي. اوس خو وایي چې ایټالیا کې هم تا مخکې کیسه راته کوله چې ایټالیا نړیوال جام ته وتلې ده. هو ایټالیا خپله په نړیوال جام کې میچونه وکړه، خپله 4 لوبې وکړې چې یو یې وګټله، 3 بایللې. معنا دا چې دلته هم اوس رواج کېږي ورو ورو؟ او رواج کېږي، ځکه اولنی ځل یو که نه په ورلډ کپ کې. څوک در سره دي نور؟ یو خو ته یې په دا ټیم کې، نور څوک دي؟ ایټالویان دي که نور خارجیان هم شته؟ نه، مختلف دي، ایټالویان هم شته او خارجیان هم شته، زموږ افغانان هم شته دی پکې. افغانان څومره، څو کسان یې؟ موږ پکې خپله 2 نفر افغانان یې. نو ولې دومره کم؟ ولې دا نور نه راغواړئ؟ نور هم راغواړو، خو چې څوک علاقه ولري هغسې خپله چې بیا د افغانستان کوم ټیم دی هغې کې بیا ټول شته. او د کرکټ په کومه برخه کې ته بټسمن یې، بولر یې؟ زه پکې بالینګ کوم. بالینګ کوې؟ او بیټینګ څنګه؟ بیټینګ هم کوو، وخت ته ګورو. غواړې چې د هغه دې په کومه هغه کې جوړه کې، په همدې بالینګ کې جوړوې خپله آینده دی؟ او ښه. بالران په دې اوس وخت کې افغانستان کې لکه چې کمای هم دی، دومره ډېر نه دي که څنګه؟ نه، په افغانستان کې خو کمی شته دی که نه. خو خیر وبګورو انشاءالله چې ته او ستا نور ځوانان به، ځکه په افغانستان کې بېلابېل ټیمونه نوي جوړ شوي دي، راوتلي دي که نه؟ او په خارج کې بیا نو د کرکټ په برخه کې به دومره نه وي، خو دغه دی په تاسو باندې حساب کېږي، ځکه چې که هر څومره کلونه تېر کې بیا هم افغان یې نه؟ نو افغان خو یې نه. او د اسنادو خبره دې څنګه ده؟ دلته عریضې دې ورکړي دي چې اسناد درکړي که نه؟ عریضې مې ورکړي، اسناد هر څه مکمل شته. آفرین. له دې نه بېغمه یې؟ دې نه بېغمه. ودې نه ویل چې د کرکټ تر څنګ د جیب خرڅ له کومه کوي، خرڅ خوراک له کومه کوي، پیسې څنګه ګټې؟ نه، دې سره کار هم کوو، بس هم درس وی او د درس سره کرکټ هم کوو. په بعضې ټیم کې ورسره کار هم کوو چې هغه د جیب خرچه پکې خپله وبس. آفرین. معنا چې کرکټ د جیب د خرچې دپاره کار او درس. درس څه شی وایي؟ درس د ژبې وایم. ژبه دې رښتیا څنګه زده کړې ده که نه؟ لږ او ژبه کې ښه. نو د دا راته ووایه چې له سپین تڼي سره د ګلانو په څنګ کې ولاړ یم. siamo vicini ai fiori سپین تړی. او بېشک فیوري ګلانو ته وایي؟ او ګلان خو هم د خپله پوهېږي چې دکه چې په سرلي موسم دی نو ګلان خوند کوي په دې کې. ته په افغانستان کې تا ویلې د کامې کامې ته خو چې زه درغلی یم یاره ډېر ښکلی وطن دی، نو خفه نه یې په کامه پسې؟ کامې خپل وطن پسې څوک نه خفه کېږي، خو نه خو خپل وطن که سپېره یي دومره سړی نه خفه کېږي، خو که د کامې غوندې ښایسته یي بیا خفه کېږي پسې. حتمني. او په ګوړه پسې څنګه خفه یې؟ ګوړه خو ګوړه ده. او په آیس کریم پسې؟ سکریم هم
چې څه شی یادې ښه دی نو اوس ورته وایي چې ډېرې مه یادوه چې اوس په ژړا نه شم ټکټ به هم کړی تللی نو ډېر دې نه ځورومه آینده پلان دې څه شی دی غواړې چې څه شی درنه جوړ شي څه شی وکړي په دې وطن کې والا دغه دوه پلانه لرو د درس او د درس تر څنګ اول خو کرکټ دی د کرکټ نه بعد بیا درس دی نو ګورو اوس خو دې دا کرکټ له درسه نه باسي نه ښه بیا دا مهمه ده ځکه چې که زما منې ځکه چې ما یو دوه کمیسونه ډېر زاړه کړي دي له تا نه درس له ټولو مهم دی درس به نه پرېږدي او که پوه شوې چې کرکټ دې له درسه باسي کرکټ هم پرېږده درس دې وایه خو که دواړه کولی شي بیا خو ډېره ښه ده چې هم کرکټ وکړې ځکه سپورټ ډېر مهم دی او هم تعلیم وکړې ځکه چې حتما د همزولي دا ملګري به دې کله کله درته وایي چې دوی مثلا د درس چا نه یې لوستی څومره ورته مشکله وي نه په دې وطن کې د کار پیدا کول هغه هم د داسې کار چې یو 2 روپۍ پکې پیدا کړي او درس دې هم نه وي ویلی په ژبه پوه نه شي ډېره به سخته وي نه دا خو ډېره سخته ده چې درس دې هم نه ویلی چا سره په خبرو هم نه پوهېږي او بل کار ځي کې هغه هم مشکل وي ټول مشکل دا ملګري دې سره کم دي ځکه ته ډېرو کم افغانانو کې له نیکه مرغه چې ته درس او کرکټ دواړه مثبت کارونه دي داسې ملګري لري چې هغوی په دې کیسو کې نه دي بس ګرځي او د چا خبره بې ادبي معاف لوفري کوي داسې څوک خو پېژنې که نه یاره داسې انډیوالانو نه موږ سیټلو داسې انډیوال نه لرو دا ښه دی انډیوال تاثیر کوي په سړي باندې که نه او چې سره کم خلکو سره کښېنې نو هماغه شان دی نو ډېره مننه کامیابي درته غواړم منصور جانه خوشحاله اوسې ژوندی دی مننه منصور و چې نوی راغلی دی او په دې 2 کلونو کې ډېر څه کړي دي لکه چې وامه اورېدل په دې هیله چې زموږ ټول ځوانان سپورټ ته درس ته مخه کړي سم کارونه وکړي او د افغانستان نوم هم ورسره لوړ شي که نه یې خو موږ هم در سره غار کړو ځکه چې خلک وایي افغانان دې دا رقم دي روغ اوسئ